که تر دې دمه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ. د که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ. د نور سره شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. خپل وړاندیزونه او نظرونه د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک کړئ. اوس راځو په یو ډیټا سیټ کې مونږه لوی نمبر دویم یا دریم لوی نمبر یا دویم یا اول مثال کوچنی نمبر پیدا کوو ویلو پیدا کوو نمبر نه ویلو پیدا کوو. دلته راځو مثال دلته ما نومونه ورکړي دي چې مثال ډیټا سیټ 1 دې ته مې ډیټا سیټ 1 نوم ورکړی دی بل ته چې دی مثال ډیټا سیټ 2. زه راځم دلته ورته چې مساوي ورته چې سمال اول ورته لیکم چې سمال مثال دا دغه ورته لیکم چې ډیټا سیټ 1 مثال په دې کې سمال مثال دلته د کریټیریا نه وروسته ورته د ارې نه وروسته ورته کاما ورکه ارې مثال دغه ډیټا سیټ چې مثال کوم ډیټا سیټ یا سلیکټ یا ډیټا سیټ کې نوم دی ورکړی نوم ورته ورکه ورته چې دریم وړوکی راته پیدا کړه انټر کا مثال 12 دی اول وړوکی څوم دی لسم دویم وړوکی لسم یو لسم او دریم وړوکی څوم شو 12. همداس راځم ورته لارج مثال لارج نمبر ورته لارج مثال تابو هم دلته راځم ورته چې ډیټا سیټ 2 مثال دا ډیټا سیټ 2 نیسم کاما ورته چې دویم لوی عدد ما پیدا کړ اول لوی عدد څو دی 8 دی دویم لوی عدد 15 دی مثال دا موږ ته چې دویم لوی عدد موږ ته همدا کار موږ د فنکشن نام کولای شو دلته راځو ورته چې په فارمولا بار کې فنکشن باندې کلیک کوو ورته چې سمال دې ځکه ورته چې سمال فنکشن انټر یا گو مثال دا سمال نیسم کله چې سمال وینو اره مثال اره چې ده ورته نیسم ورته چې دغه ډیټا سیټ راته ونیسه مثال څوم لوی دغه کوچنی عدد تاسو ته پیدا کی ورته دویم کوچنی عدد بیا ورته چې اوکې مثال دا وګورئ یو لسم دویم دی لسم اول او یو لسم دویم دغه شان تاسو کولای شئ مساوي یا زو فنکشن ته دلته راځم ورته چې فورمولا د دیز نام کولای شئ چې مور ته لاړ شئ فورمولې ته لاړ شئ مثال د دیز نه هم تاسو دغه پیدا کړئ دا لارج ویلو او وړوکی ویلو مثال څنګه چې تاسو ورکوئ دا کولای شئ. دلته راځم انسرت فنکشن راځم ورته چې لارج مثال دلته ورته چې دا لارج او بیا ورته ونیسم چې دلته دا کریټیریا ورته سلیکټ کوم په دې شکل سره او ورته چې لومړی لوی ویلو راته پیدا کړ لومړی لوی ویلو څو دی 8 مثال دا موږ د فنکشن مثال د دیز نمو کو فنکشن نه او د بلم د دې فارمولا بار نه کو بل ساده په دې شکل باندې ورته دغه کړ چې مثال څنګه موږ کولای شو چې دغه وکړو دا لوی نمبر پیدا کوم دا تاسو کولای شئ چې دلته سلیکټ کړئ رائټ کلیک کړئ د دې نه نوم ورکړئ مثال نومونه ورکول بعد شارټکټ مینوګان دلته شته چې تاسو کولای شئ چې د دې نه استفاده وکړئ خو دا ټول تکراریږي په راتلونکو درسونو کې. دلته راځم بیا مثال ورته چې دریم راته پیدا کړه دا دوه درې ته چینج کې دریم لوی نمبر څو دی مثال اول 8 دی دویم 15 دی دا دریم دی مثال کوچنی نمبر دا څوم کوچنی دی دریم کوچنی نمبر دی زه ورته چې لومړی کوچنی نمبر راته پیدا کړه چې لومړی کوچنی نمبر کوم یو دی مثال لومړی کوچنی نمبر چې دی لاس دی مثال دا و چې مثال تاسو څنګه لارج او سمال فنکشن په ایکسل کې کاروئ مثال دا ډیټا سیټ او د ارې شو او دلته مثال هغه اردر ورته لیکئ چې کوم نمبر تاسو غواړئ. مننه چې تر دې دمه زما سره وئ یو کمنټ چې ستاسو خوښ شوی وي او یا تاسو په دې ویډیو کې نوی زده کړی وي د کمنټس په برخه کې ولیکئ. دا ویډیو د نورو زده کوونکو سره هم شریک کړئ ترڅو هغوی هم ترېنه استفاده وکړي. ستاسو نظرونه شریکول او فعاله ونډه ماته انرژي راکوي چې ترڅو دغه کورس ژر او په سمه توګه بشپړ کړم. نو ستاسو څخه هیله کوم چې خپل نظرونه یا وړاندیزونه زما سره د کمنټ په برخه کې شریک کړئ.